شوم خاورېرې خوبونه نه وینم. شوم خاورېرې خوبونه نه وینم. شوم خاورېرې خوبونه نه وینم، بیا ستا د کوڅې خوبونه نه وا وینم. ډېر ښکلی، بیا ستا د کوڅې خوبونه نه وینم. او خدای دې وکړي دا ځل مو زړه روغه شي. خدای دې وکړي دا ځل. خدای دې وکړي دا ځل مو زړه روغه شي، بیا زما توبې خوبونه نه وینم. وا ډېر څومره ښکلي تصویران دي منځ کې زه یم، څومره ښکلي تصویران دي منځ کې زه یم، مازدیګر دی ټول یاران دي منځ کې زه یم. دغه وینې دغه ما سره چې ناست دي، دغه وینې دغه ما سره چې ناست دي، ټول مې زړونه ټول پیران دي منځ کې زه یم. مازدیګر دی د رغه په سر مې تیر کړو، مازدیګر دی د رغه په سر مې تیر کړو، د یار کلی رقیبان دي منځ کې زه یم. کبیر جانه په دې یو تصویر کې ګل ګل، کبیر جانه په دې یو تصویر کې ګل ګل، چې ښکارېږي دا شبلان دي منځ کې زه یم. السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو، زه د شان کمال یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. خوږو کتونکو دا وخت زه موجود یم د شبلانو یو کلي کې چې دلته ډېر نوموړی او خوږژبی شاعر کبیر جان کبیر سره دی. دینه د ژوند په باره کې او د شاعرۍ په حواله سره څه پوښتنې کوو او ښکلي کلمونه به ترې واورو. موږ سره دا ویډیو مکمله وګورئ. کبیر جان کبیر صاحب په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې درته هرکلی ستړی مه شوی یم. مهرباني شون کوم. ډېره مننه. اول ملګري دي ته یې څه کیمرې شوته دي، هغوی ډېره مننه چې دومره لرې ځي نه موږ ته راغوئ او زموږ پوښتنه مو وکړه. مهرباني. کبیر جان صاحب ډېره مننه. کبیر جان صاحب دا راته وایه ژوند څنګه دی، ژوند مې څنګه تېرېږي؟ یاره ژوند خو بس الحمدلله لکه ډېر وخت کوم وو مسافرۍ کې او اوس پورې روانه دی او مسافرۍ کې یو او دلته کلي کې یو چوټیانې راغلي بس وخت یې تېرېږي شکر الحمدلله. خوږو کتونکو کبیر جان په بهر ملک کې مسافر دی، چټۍ ته راغلی دی، اوس په کلي کې ګزران کوي. کبیر جان کبیر صاحب دا راته وایه څه شاعرۍ څه مشکلات وه، څه ستونزې وې چې تاسو شاعرۍ ته راپراغ وو دا لیاره مې ښکل کړه؟ یاره داسې دی چې لکه وخت خو ډېر وشو 2000 کې زه لاړ یم ابوظبي ته، هغه وخت نه شاعري کوو. 2000 کې لکه مو سره یو څو کلامونه وو تقریبا 12 خو لکه عمر کم و هغه وخت یاره ماله څوک بېوک سي بیا هغه مو لرې کړل. لکه ډېر ټایم ووتل او بس داسې خوست څه نشته دی، بس یو لکه خلک څنګه یې چې ګاډ ګفټر دی بس دغه شی مو سره دا عمل شوی دی، بس لیکو شاعري کوو. بلکل لکه اکثر خلک وایي چې سړي سره یا زیاتو مشکلاتو سره یا حد نه زیات دردو سره سړی مخامخ شي دا شاعري کېږي. نه ته څه دا رښتیا ده؟ یاره بس د کومه ډول ژوند روان دی لکه سختې ډېرې دي زندګۍ کې، بس هغه لکه کومه ډول حالات کور مې تېر شول بس دا درد ښایي او بل څه بس کوي شاعري. بلکل ډېره مننه د معلوماتو ورکولو مو. کبیر جان صاحب دا راته وایه څومره وخت کېږي چې لیک کوئ او څومره لیک به کړی وي؟ یاره 2007 نه تقریبا ځکه چې مو ته یادېږي لکه کلمو ته مو دا تاریخ نه دی لیکلی چې مو کله لیکلی دی، خو درته یاد دي چې 2007 کې ابوظبي ته لاړ یم. خو چې ابوظبي ته زه تللم ما سره یو 12 غزل ورسره و، لکه هغه وخت نه حساب لګوی شي چې د 14 دینه زیاته تقریبا هغه کېږي ټایم کېږي چې شاعري کوم خو شته دي غزل 300 غزل ورسره. ډېره مننه. لکه دومره کار مو په غزل شاعرۍ کې کړی دی، څه وجه دی تر دې دمه ستاسو کتاب نه دی چاپ شوی؟ څه مشکلات لروئ چې تاسو کتاب نه دی چاپ؟ یاره چې څه هغه ښه نشته کمای چې یاره مونه پوتې خو یاره اراده هم نشته چې اوس لکه وخت سره سره تجربه کېږي سړي او نوره پخېږي ښه کلام لیکای شي. ذهن چې یاره کم که هغه وي کلمونه وي خو څه معیاري وي او دې وجې نه کتاب پاتې دی
او بس کتاب پرایانه دی تقریبا ها او وخت سره به کس انشاءالله. ډیره مننه. لکه شاعرۍ کې خو ډیر ټاپک دي، لکه غزل دی، سندره دی، ټپیزه دی. زیات کار مو په خپل ژوند کې شاعرۍ کې چی باندې مې زیات کار کړی، کوم شی مو زیات خوښیږي؟ یاره زه خو د نورو ملګرو غوندې کې نه یم، نه ولسي شاعري کوای شم که نه، زه نه هر هېڅ کوای شم، زه کوم نه او زه کوای نه شم. او نوره د کوم غزل دی نظم دا لیکم، نظمونه ما لیکلي دي او غزل هر سره دی، غزل ډېر دی، بیا زیات خوښ ما غزل غزل د خوښ دی. درنو اوریدونکو، کبیر جان کبیر صاحب دا معلومات تاسو سره وړاندې کړه، تاسې واورېده. نو ډېره مننه یې کوم کبیر جان کبیر صاحب زموږ خوږو کتونکو ته، اوریدونکو ته مسلسل څو غزلې وړاندې کړه. ډېره مهرباني دوره لرې نه راغلي وي، هغه بسې غزل یایو. خو غزل نه مخکې اول یو څو شعر درته وایم چې زړه کې مه زړه مینه آباده شي، زړه کې مه زړه مینه آباده شي، زړه کې مه زړه مینه آباده شي، اوس هم کله کله چې رایاده شي. واه ډېر ښکلی، دا شعر بیا وایه. زړه کې مه زړه مینه آباده شي، اوس هم کله کله چې رایاده شي. اوس هم چې ځان جوړ کړي سترګې تورې کړي، اوس هم چې ځان جوړ کړي سترګې تورې، سمه ښاپیرۍ شي پریزاده شي. او هر څه وي کبیره خو چې یار نه وي، کبیره خو چې یار نه وي، ښه زندګي هم کوي برباده شي. او یو غزل به ته وایم د مرګلو ته چې ودانوت منخیل والا یو غزل وي، هغه په ترخې مې لیکلی دی چې تا که د خپل حسن په خوږو ایمان راوړی دی، تا که د خپل حسن په خوږو ایمان راوړی دی، تا که د خپل حسن په خوږو ایمان راوړی دی، ما دې هم قسم دی په کتو ایمان راوړی دی. او اوس څنګه توبه زه ستا د ښکلي کلي یوه کوم چې اوس څنګه توبه زه ستا د ښکلي کلي یوه کوم چې اوس ما ستا د کلي په کوڅو ایمان راوړی دی. مهرباني. اوس څنګه توبه زه ستا د ښکلي کلي یوه کوم چې اوس ما ستا د کلي په کوڅو ایمان راوړی دی. او شیخه ته زما او د اشنا په منځ کې مه راځه، شیخه ته زما او د اشنا په منځ کې مه راځه، تا خو هم جنت ته په تسبو ایمان راوړی دی. او ما ته نور څه نه خو بس د خپل ځان دومره پاته دی، ما ته نور څه نه خو بس د خپل ځان دومره پاته دی، ما ستا په خبرو په کیسو ایمان راوړی دی. مهرباني. او چونه به اوس څوک توقع د ښې کبیره کو، چونه به اوس څوک توقع د ښې کبیره کو، دلته هر سړي چې په پیسو ایمان راوړی. مهرباني. بس که د وي یو غزل سره شریکوم چې یو دا غزل شریکه، خو یو اخیري کې د خپلې خوښې څه کوم غزل وي، کوم شعرونه وي، هغه سره وړاندې کړه. ډېره مننه. مهرباني. د یو غزل به ته وایم چې هغه څومره ښکلی وخت و لکه ګل چې مسیدی به، هغه څومره ښکلی وخت و لکه ګل چې مسیدی به، زه به ناز درته په تمه ته ولاړه خندېدی به. ډېر ښکلی. او یو ساعت بې ستا د یاده زما تېر هېڅ چرې نه و چې به نه وي ژړېدم به، چې به نه وي یادېدی به. ډېر ښکلی. دا شعر بیا وایه. یو ساعت بې ستا د یاده زما تېر هېڅ چرې نه و چې به نه وي ژړېدم به، چې به نه وي یادېدی به. او ښکلي ښکلي قدمونه، ښکلي ښکلي اداګانې، ښکلي ښکلي اداګانې، لکه څانګه د چمبیلې، لکه ګل چې زنګېدی به. ډېر ښکلی. لکه څانګه د چمبیلې، لکه ګل چې زنګېدی به. او زه به ناز د ستا په تمه د یوه لوړ رغه د پاسه، زه به ناز د ستا په تمه د یوه لوړ رغه د پاسه، ته به هم زما دپاره کله کله ښکارېدی به. ډېر ښکلی. ډېر ښه دی. او داسې نه چې ما کیسې تا ته د زړه کولی نه شوې، داسې نه چې ما کیسې تا ته د زړه کولی نه شوې، ښه غذا به ما کې دا و چې به راغلې هېرېدی به. ډېر ښکلی. مهرباني. داسې نه چې ما کیسې تا ته د زړه کولی نه شوې، خو غذا به ما کې دا و چې به راغلې هېرېدی به. او ما به سلسل ځله پوی کې، ما به سلسل ځله ماني،
ما به سلسل ما به سلسل ځله پوی کړي ما به سلسل ځله مانی خو یو ته وي په وینو چې د چا تیپل غولېدې واه ډېر ښکلی ډېر زبردست شعر مهرباني او سل وعدې به د وي کړي مو صدا کبیر حسین ته سل وعدې به دې وي کړي مو صدا کبیر حسین ته چې هر کله به راغلم پټېدې په شرمېدې واه ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښکلی کلام مهرباني بس کبیر جان صاحب اخري کې د خپلې خوښې کوم غزل وي کوم څو شعرونه وي دا راسره راوړاندې کړه ډېره مننه وي مهرباني زیشان کمال صاحب خو د مرګل ته به یو بل غزله وړاندې کوم چې شوم خاورېرې خوبونه نه وینم شوم خاورېرې خوبونه نه وینم شوم خاورېرې خوبونه نه وینم بیا ستا د کوڅې خوبونه نه واه وینم ډېر ښکلی بیا ستا د کوڅې خوبونه نه وینم او خدای دې وکړي دا ځل مو زړه روغه شي خدای دې وکړي خدای دې وکړي دا ځل مو زړه روغه شي بیا زما توبې خوبونه نه وینم واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی شعر لږ بیا وایه خدای دې وکړي دا ځل مو زړه روغه شي بیا زما توبې خوبونه نه وینم او وکه زما واس او زړه مې نه ژړل یو م په دې وعدې خوبونه نه وینم او ما د خپل ځان خپل حسیات وکتو ما د خپل ځان خپل حسیات وکتو ما د خپل ځان خپل حسیات وکتو اوس د هغې شپې خوبونه نه وینم او ته د خلکو پیر او زه یو ورک سړی ته د خلکو پیر او زه یو ورک سړی ته د خلکو پیر او زه یو ورک سړی زه په دې کیسې خوبونه نه وینم واه ډېر ښکلی دا شعر بیا مهرباني ته د خلکو پیر ته د خلکو پیر او زه یو ورک سړی زه په دې کیسې خوبونه نه وینم او وخت و یو کبیره چې شو تیر په مو وخت و یو کبیره چې شو تیر په مو زه اوس له مودې خوبونه نه وینم مهرباني ډېر ښکلی خوږو کتونکو کبیر جان کبیر ښکلي خبرې او ښکلي کلمه د سره وړاندې کړه امید ده چې ستاسو به خوښ شوي وي کبیر جان کبیر صاحب زموږ کتونکو ته اوریدونکو ته په اخره کې څه پیغام لرئ یاره زیشان صاحب بس پیغام به څه وي خو بس دا چې دی جدید دور کې او په کار د څار بچای لکه دی دور کې تعلیم یافته وي په کار د سبق د وی ډېر مشکلات وي خلکو مدد وي سره خو څه ووټ کې جل کې مطلب د سبق نه پوتې نشي او نرم رویه نرمه په کار دی اکثر د څوره مشکلات سکور مې نه راغله کنه د تعلیم واجه او ځکه یې چې تعلیم ډېر زیات په کار دی په دې دور کې بس نور به پښتانو کې خاص کر دالته ډیره مننه کبیر جان کبیر د وخت راکولو مې یو جهان مننه کوم خوږو کتونکو د کبیر جان کبیر مې ښکلي خبرې او کلامونه واورېدم زه زیشان کمال درنه غواړم اجازت د بلې ویډیو پورې